حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د قریشو لا شراف او شتمن او ډیر مؤدب ځوانانو څخه وو. یو ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته اسلام دعوت ورکړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت، صداقت، اخلاق او توحید پیغام بیان کړ. عثمان رضی الله تعالی عنہ سخت متاثر شو. هغه وویل زه په خپل پوهیږم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه وایي او هغه تل رښتیا وایي. نو مولا سمدستي اسلام ومنه او لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو او په پلاس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړ او په اسلام باندې مشرف شو. بل روایت کې راځي ویل کېږي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د مسلمانېدو نه مخکې یو خوب یې هم لیدلی و چې هغه ته یې اشاره کړی و چې نبوت پیروي وکړئ. عثمان رضی الله تعالی عنہ له هغه لومړی مسلمانانو څخه و. د اسلام لومړنۍ ورځو قربانۍ یې ورکړې وې او وروسته دریم خلیفه وګرځېده. عثمان رضی الله تعالی عنہ په مناقبو کې راځي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حویلۍ کې ناست و او خپلې پنسۍ پورته کړې وې. په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حویلۍ ته ننوته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هماغه شکل ناست و، یعنې خپلې پنسۍ کته نه کړې. څه وخت تېر شو، په دې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راننوته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هماغه شکل ناست و، یعنې پنسۍ کته نه کړې. څه نور وخت تېر شو، په دې کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راننوته. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ولید ځینې پنسۍ کته کړې، خپل د ناستې شکل بدل کړ. صحابه ترې پوښتنه وکړه چې اې د الله رسوله، چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راننوته تاسو په هماغه شکل ناست وئ، یعنې پنسۍ مو ښکته نه کړې. څه موده بعد عمر رضی الله تعالی عنه راننوته، بیا هم په هماغه شکل ناست وئ. لیکن چې کله حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه راننوته، تاسو خپل د ناستې شکل بدل کړ، یعنې خپلې پنسۍ مو ښکته کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه ته وفرمایل چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه ملائکې په اسمان کې حیا کوي